سلامونه او نیکی هیله احترامات میمونئ. په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. زه یم ذاکر الله احساس او خپرونه ده د ماښام شور. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د ماښام شور ادبي خپرونه یوازې شاعرانو ته ځانګړې شوې ده. موږ ځوانو شاعرانو پسې ګرځو او تاسو ته به معرفي کوو. ډېر ځان خوشبخت ګڼم چې نن را سره په خپرونه کې ځوان شاعر ښاغلی جاوید افغان قاسمي را سره مېلمه دی. قاسمي صاحب ته هرکلی او هراغلاس وایي په خپرونه کې. مننه ډېره زیاته احساس صاحب. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقه د ماښام شور خپرونې ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. ته مه امید لرم چې ټول به ښه او د ځان معرفت په اړه مو ویل چې نوم مې جاوید دی، تخلص مې افغان دی، د ننګرهار ولایت د دره نور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تعلیم کچه هم تر 12مې پورې لرم او آینده کې غواړم چې د تعلیم کچه لا پسې سیوا کوم. بریاوي درته غواړو. ډېره زیاته مننه. شاعري په اړه راته ووایئ چې څنګه شاعر شولې او څو کاله کېږي شاعري کوئ؟ مننه ډېره زیاته احساس صاحب. شعر نړۍ ته هغه څوک راتلی شي چې شعر سره مینه ولري او علاقه ولري. نو زما هم له شعر سره ډېره مینه و. همدا دلیل و چې د شعر نړۍ ته یې راوستلم او تقریبا 4 کاله کېږي چې د شعر په برخه کې کار کوم او شعر لیکم. ډېر ښه. مینوالو ته به څه وړاندې کوئ؟ مننه ډېر زیاته. په پیله کې به یو غزل وړاندې کړم. ډېر ښه به وي. غزل داسې دی چې د نفس قابو کولو کې ناکامه شان انسان یم. د نفس قابو کولو کې ناکامه شان انسان یم. اخته په ستمونو کې د ځان یم حیران یم. ډېر زبردست. مننه ډېره زیاته. او فقیره زمانه ده زه ساده په حق غوښتو کې. فقیره زمانه ده. فقیره زمانه ده زه ساده په حق غوښتو کې. نښتې زمانې سره په خپل ریښې ګریوان یم. ډېر زبردست. مننه وې دا سمې مې هوس نه د عشقیت په پار پرېښودي. دا سمې مې هوس نه د عشقیت په پار پرېښودي. طلب د محبت لرم په تورو غرو روان یم. ډېر زبردست. مننه وې له یو خوا نه احساس د ورورولۍ راته را درومي. له یو خوا نه احساس د ورورولۍ راته را درومي. له بلې خوا معشقو ته تیاره په نښان یم. ډېر زبردست. مننه وې محشر کې به نارې کړم د لوی الله دربار ته. محشر کې به نارې کړم د لوی الله دربار ته. په وینو لمبېدلی بې ګناه یم افغان یم. مننه وې څه شوق مې په سینه کې د ګلرنګو بیخي نشته. څه شوق مې په سینه کې د ګلرنګو بیخي نشته. که نه د ډېرو یوسف خیلونو قربان یم. ډېر زبردست. مننه وې انکار په نیمو خوله وکړه بیا وګوره افغانه. انکار په نیمو خوله وکړه بیا وګوره افغانه. که سترګې مې در واړولې ښه به بې ایمانې. ډېر زبردست. ډېر خوندور غزل. په دې هیله چې د مینوالو به خوښې وړ وګرځي. افغان صاحب تر اوسه پورې څومره شاعري کړې ده؟ یعنې تعداد یې څومره دی د شعرونو؟ څومره به هم شعرونه لیکلی تر اوسه؟ احساس صاحب ما د شعر په مختلفو برخو کې کار کړی دی چې تقریبا تر 300 پورې مې غزلونه لیکلي. همدغسې تر 1000 پورې نظمونه هم لرم او چې ادبي ټوټې هم لیکم چې هغې په برخه کې یو کتاب مې هم چاپ کړی دی. او همداسې د شعر په هره برخه کې کار کوم او غواړم چې د شعر په هره برخه کې ونډه ولرم ځکه شعر پراخه نړۍ ده او باید هر څوک هڅه وکړي چې د شعر په هره برخه کې شاعري وکړي. ډېر ښه. زما سوال همدا کېده چې شعرونه به هم ښه تعداد پورې شعرونه لیکل شوي دي. د کتاب په اړه راته ووایئ چې چاپ اثار مو څومره دي او ناچاپ اثار پلان څه لرئ چې څومره کتابونه به ټولنې ته وړاندې کوئ؟ احساس صاحب چې هر څوک شعر په برخه کې هر څومره کار کوي نو طبعا دا خیالات ولري چې یعنی دا خیالات لري چې ډېر کتابونه چاپ کړي. نو ما خو د نثري برخه کې یو کتاب چاپ کړی چې د پسرلي غونډې په نوم دی او په راتلونکي کې پلان لرم په نږدې وختونو کې چې شعري برخه کې هم یو کتاب چاپ کړم او شعري ټولګه هم چاپ کړم. یو کتاب هم په نثر برخه کې یو کتاب چاپ شوی دی. نوم یې څه دی؟ د پسرلي غونډې نوم دی او همدغه یو کتاب چاپ شوی دی. ډېر ښه. ډېر زیات خوښ او خوشحاله شولو په دې هیله چې تر اوسه پورې ځوانې لا هم ګړندی او شعرونه دي لا هم ټولنې ته وړاندې کوي او تمه امید لري مینوال چې افغان صاحب به هم خواږه شعرونه د کتابي بڼه کې موږ ته وړاندې کوي. نو بل غزل که مینوالو سره شریک کوي نو ډېر به ښه وي. په سترګو زه خو د غزل په برخه کې زیات کار کوم. ډېر ښه به وي. تا که د فراق کړه فاصله ختمه. تا کړه
تا که د فراق کړه فاصله ختمه شي بله زړګي مې اندېښنه ختمه. ډېر زبردست. مننه وې داسې خو والله که رانه خلاصه شي داسې خو والله که رانه خلاصه شي څه وایي چې لاړې او کیسه ختمه. ډېر زبردست. مننه وې بل ته به دا ستا په نظر وګورم بل ته به دا ستا په نظر وګورم داسې به د زړه کومه ګیله ختمه. وې زه به تیار شوی واده پرېږدمه احساس یې وایي زه به تیار شوی واده پرېږدمه ته هم لږ ژوندی شه که کوژده ختمه. ډېر زبردست. مننه وې څو به راته سترګو په کنجو ګورې سترګو په کنجو ګورې غږ د مینې وکړه تماشه ختمه. ډېر زبردست. مننه وې لا در پسې ګرځم ناقرار وجود هسې مې په ګبنګ وکړو څېره ختمه. ډېر زبردست. مننه اوس پکې د سرو شونډو بیان کېږي اوس په غزلو کې فلسفه ختمه. ډېر زبردست. مننه وې ما جاوید افغان باندې هېڅ ومشه هېڅ ومشه نه دې شي له ژوند ځینې هغه ختمه. ډېر زبردست. ډېر خوږ غزلو. د یو شاعر په صفت کم شاعرانو سره ستاسو مینه ده او اړیکې ورسره لري او خوښیږي دي؟ زه له ټولو ځوانو شاعرانو څخه متاثره یم. د هغې شعرونه چې زه د سوشل میډیا له لارې واورم نو ډېر متاثره شم. ځان سره څو وارې واورم چې یعنې د دې ذهن په مطابق د دې سن په مطابق د دې څخه ډېره لوړه شاعري که نه. او خو زه چې زیات مطالعه کوم نو خاطر شاکر صاحب چې د کوزي پښتونخوا دی هغه شعرونه ډېر وخت مطالعه کوم اورم او ښه شاعري کړې ده. ډېر ښه. بل غزل که مینوارو سره شریک کوي بیا خپرونه راټولو. مننه په سترګو هر چا ته رسېدلي دي کونترې په نصیب کې یو ځای یم بې برخې له دلبرې په نصیب کې. ډېر زبردست. مننه وې ضرور ده چې زه هم یوه شاعره ځان ته وکړم اکثره شاعرانو وي شاعري په نصیب کې. ډېر زبردست. ډېر خوندور بیت دی. مننه وې چې مینه کې ناکام شي د هغه به څه ژوندون وي په مینه کې ناکام شي د هغه به څه ژوندون وي به څه وي خو غمجن سندرې په نصیب کې. ډېر زبردست. مننه وجود ښه آرامه وي له خرې ناروغتیانه چې چاته رسېدلي دي ډاکټرې په نصیب کې. ډېر زبردست. مننه وې چې کومې پکې ښه وي هغه تا وکړلې خانه او موږ ته دې را پرېښودل لوپرې په نصیب کې. ډېر زبردست. مننه وې له کوره فراري وي او جومات کې به اوسېږي چې چاته دې ورغلي سر ببرې په نصیب کې. ډېر زبردست. مننه وې خواږه راګوري هر بشر جاوید افغانه خواږه راګوري هر بشر جاوید افغانه توبه د کلي سنګړم لر تر برې په نصیب کې. ډېره افغان صاحب ډېره زیاته مننه. ښه خوږه شاعري دې کړې ده. د عمر په مطابق که چېرته وګورو عمر دې لا هم ډېر کم دی او ځوانه شاعرانو کې راځي او شاعري دې ډېره اوچته ده. ډېره زیاته مننه هم کوو او په چارو کې درته بریاوې غواړو. شاعري دې همداسې روان اوسه. شاعرانو ته کومه توصیه لري کوم وړاندیز لري چې په اوس وخت کې شاعران کوم څه شعرونه ولیکي؟ مننه ډېره زیاته. لومړی خو له تا څخه مننه کوم چې په د ماښام شور په ادبي خپرونه کې دې وخت راکړه او له ځوانو شاعرانو څخه مې هیله هم دا ده چې دغسې شعرونه دې ولیکي چې یو ښه پیغام ټولنې ته وړاندې کړي او که چېرته هغه شاعران چې نوي راځي د شعر نړۍ ته باید هغوی د شعر په برخه کې کافي مطالعه وکړي ځکه د شعر دپاره د ښه شعر لیکلو دپاره ډېر مطالعه ته ضرورت دی. باید مطالعه وکړي او ښه شعر او ښه پیغام ټولنې ته وړاندې کړي. ډېره مننه. د وخت راکولو څخه هم ډېرې زیاته مننه. ډېرې زیاته احساس مخکې هم یادونه کړو او بیا یادونه کوم چې تاسو د ادب په برخه کې ډېر زحمت ګالئ او خدای مو ژوندي لري چې موږ ته مو وخت راکړه په خپرونه. مننه. پیغام دی اورو. پیغام مې له ټولو ځوانانو څخه دا دی چې د افغانستان په بیا ورغولو کې پوره همکاري وکړي ځکه د چا خبره له مشرانو غورځېدلې باید ځوانان ملا وتړي او افغانستان ښېرازه کړي. افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر څه وکړي. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه پیغام. دا و د ماښام شور ادبي خپرونه چې په نننۍ خپرونه کې ځوان شاعر ښاغلی جاوید افغان قاسمي را سره میلمه و. تر بلې خپرونې چې زه ذاکر الله احساس ستاسو په دروند استقبال کې حاضرېږم له یو نوي شاعر سره انشاءالله ستاسو په دروند استقبال کې به حاضرېږم. تر هغې ماته اجازه راکړئ. دوله افغانستان د سوکالۍ آبادۍ او سمسورتیا